اعتکاف فدری قسم ده. یو اعتکاف واجب ده، دویم اعتکاف سنت ده، دریم اعتکاف نفل ده. اعتکاف واجب خو هغه دی چې یو سړی په ځان باندې د یو کار منښت وکړي، چیرې کو زما دا کار وشو نو زه به د الله د رضا دپاره په جومات کې معتکف کېږم، په اعتکاف کې به کښېنم. دا واجب اعتکاف دی چې کله د دې انسان دا کار وشي نو دی به په اعتکاف کې ضرور کښېني، تر څو ورځو چې د منښته کړې وه، کو د 10 ورځو کړې وه، کو د 15 یې کړې وه، کو د میاشتې کړې وه، کو د 2 ورځو یې کړې وه، د 100 ورځو منښته چې د اعتکاف کړې وه دا به کوي چې کله د دې انسان کار وشي. دې ته اعتکاف واجب ویلی شي. دویم اعتکاف سنت دی چې هغه د رمضان المبارک په د آخرو 10 ورځو کې کیږي په مسجد کې، په جومات کې. او دا د نبی علیه الصلاة والسلام عادت مبارکه و چې د رمضان المبارک آخري 10 شپې او 10 ورځې به نبی علیه السلام په جومات کې تیرولي. دا سنت دی، سنت د اعتکاف. دریم قسم اعتکاف نفل دی، نفل اعتکاف. دا هغه اعتکاف ته چې دې دپاره څه وخت مقرر نه دی، بلکې د 1 ګنټې دپاره هم ته دا کولی شي. شیخ زکریا رحم الله په فضائل اعمال کې لیکلي دي چې منزل راځي نو هم نیت پکې د اعتکاف کوه، چې مسجد ته دې دننه خپه کړله، جومات ته دې خپه کوله، نو په دې کې نیت د اعتکاف کوه. نو څومره ټایم چې ستا په جومات کې تیریږي دا به په اعتکاف کې حسابیږي. الله به درله په دې باندې څه ثواب درکوي؟ د اعتکاف ثواب درکوي. دا نفل اعتکاف دی. یو ورځ هم کولی شي، ګنټه هم کولی شي، 10 منټه هم کولی شي، څه وخت وله مقرر نه دی، خو بس چې جومات ته راځې نو نیت پکې د څه شي کوه؟ د اعتکاف کوه. دا نفل اعتکاف دی. فائدہ د اعتکاف څه شی دی؟ غرض د اعتکاف څه شی دی؟ دا خلک اعتکاف په جومات کې کوي ولې؟ دا اعتکاف خلک په جومات کې د دې وجې نه کوي که نه چې دا د الله په دروازه کې پرېوتل دي. د دې غرض دا دی الله زه ستا په دروازه کې پرېوتی یم، ستا د دروازې نه به تر هغې پورې نه ځمه تر څو چې دې زما دا کارونه کړي نه دي. الله تر څو چې د بخلی نه یم که نه نو زه ستا د دروازې نه. نو زمونږ د خلکو هم دا عادت دی چې یو سړی دې په دروازه کې کښېني او ځي درنه نه که نه نو ضروره حاجت ورله بیا مونږ پوره کړو، نه مې پرېږدي. نو په دروازه کې راته ناست دی، نو ته رانه نو ضرور به ورله دا کار کوم، مجبوری نه وله کوم. اعتکاف کوونکی هم د الله په دروازه پرېوتی دی. الله تر هغې پورې ستا د کور نه نه وځم تر څو چې د بخلی نه یم. جایز کارونه دي، شرعي کارونه دي، هغه هم د الله تبارک وتعالی نه په اعتکاف کې غواړه د الله نه. الله زما دا کار وکړه، ستا دروازه کې پرېوتی یم، الله پرېوتی یم، نه ځم کور ته، دا کار خو راله وکړه. ضروري الله تبارک وتعالی څه کوي دا کار، الله تبارک وتعالی ضرور کوي. نو د آخرو 10 ورځو کې اعتکاف کول دا څه دي؟ سنت دی. نارینه اعتکاف په مسجد کې به کوي او زنانه اعتکاف په کور کې کولی شي. په کور کې کو د مانځه دپاره جدا ځای رخ کړی، په هغې ځای کې د اعتکاف ته زنانه کښېني. کو د مانځه دپاره جدا ځای نه رخ کړی، د کوټې په یو ګوټ کې دې په اعتکاف کې کښېني. نو نارینهو دپاره اعتکاف په جومات کې ضروري دی او ښځې د اعتکاف په څه کې کوي؟ په کور کې کوي. هغې ته بیا ډېره اسانه ده. د کور کار متعلق خو هم جینکو ته کولی شي چې دا وکړئ دا وکړئ. دغه شان د کور کار پکې هم کولی شي، په کومه کوټه کې چې ناسته ده څوک ورله څه شی راوړي چې یاره دا سبزي ده دا راته وړه که یا دا وکړه دا وکړه، دا پکې هم کولی شي، اعتکاف یې نه خرابېږي.
نو زنانه د اعتکاف د کور کې وکړي په کوټه کې دننه او نارینه به اعتکاف کوي په څه کې؟ په جومات کې.